दबाया नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम ګرانو ناظرینو دی وخت کې مونږ د 14 اگست په حواله باندې د بدر منیر فدریشن یو ګرم کارکون چې چا د بدر منیر فدریشن د لپاره ډېر لوی خدمات دي په هر حواله سره او تقریبا د 130 کالو خدمات دغه موجود دي هغه ته مونږ په دې پروګرام کې د یو ایوارډ ورکولو تابعام کړی دا په دې کې چې کوم دنو د کمباینډ فلم سٹار پاکستان مردان د طرفه چې کوم دنو ټول فدریشن والا په مشترکه تور باندې دا پروګرام منعقد کړی دی چې پاغه کې واجد اظهار شمټه قدار حسین بھائی نیاز محمد ابراهیم او شعیب بدر او پرنس بلال او یې ډېر ملګری ټول تنظیمونو والا نن راغونډ شوي دي او د 14 اگست په دې جشن آزادۍ په موقع باندې چې کوم دنو هغه ته د هغه په خدماتو باندې د ایوارډ ورکولو تابع کړی ده نو مونږه د ایوارډ ورکولو دپاره د پروګرام په سٹارټ کې راغواړو خپل ګران میلمانه کم چې موږ سره دلته په دې پروګرام کې شریک دي मुसीबत में दबाया नहीं करता। ګران ناظرینو دې وخت کې موږ سره په سټیج باندې موجود دی جناب زمونږ اوسني دور بدر منیر تاج صاحب او موږ سره یو سینیر اداکار چې د پښتو فلمونو ډرامو ټي وي وغیرہ یو بهترین آرټیسټ دی زمان بغدادي د موږ سره موجود دی نو ګران ناظرینو زه د باقاعده د ایوارډ آغاز لپاره خپل ګران کمباینډ فلم سٹار فدریشن تمام غړو ته چې کوم دی نو نمبر په نمبر باندې اواز کوم چې هغې سټیج ته راشي او دلته کې زموږ ګران مشر حاجي ابراهیم بدر صاحب ته د ایوارډ دپاره موږ سره دلته په سټیج باندې ملګرتیا وکړي نو زه راغواړم شعیب بدر صاحب راځي ستاسو په خدمت کې نیاز محمد صاحب ګران ناظرینو موږ سره دلته کې یو میلمه دی چې د شب قدر نه راغلی ډېر لرې نه راغلی راغواړم سټیج ته امین شب قدر راځي جی ستاسو په خدمت کې جناب واجد اظهار صاحب او د جنگیر فدریشن ملګری راغواړم جناب هشم ټیکدار او د ده سره راغواړم پرنس بلال ته خواته چې راشي حسین بھائی ته خواته چې راشي موږ سره په سټیج ودرېږي او راغواړم باقاعده د ایوارډ اغستو دپاره خپل ګران مشر جناب حاجی ابراهیم بدر صاحب ته خواته چې راشي حاجی ابراهیم بدر صاحب ستا خوږې خوږې خبرې لکه ساز وي ته نغمې ټنګ ټکورې بریالیا قدم واخلو لس بدر پسې وي ابراهیم بدر صاحب ته د بدر منیر فدریشن په بهترینو خدماتو د 40 کاله خدماتو باندې نن چې کوم دی نو د کمباینډ فلم سٹار پاکستان مردان د طرفه مشترکه طور باندې ایوارډ ستاسو په درون استقبال کې د حاجی ابراهیم بدر ایوارډ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن زه د ټولو ملګرو کمباینډ فدریشن د طرفه د ټولو ډېر شکرګزار یم په هغې کې سردار صاحب شعیب واجد علي نیاز محمد دا هشم د دې زه ډېر په واده د دې ډېر شکریا ادا کوم چې دوی په لنډ تنګ وخت کې زموږ ملګری امین شب قدر نه راغلی تاج منیر صاحب زمان بغدادي زموږ د کلي یو ډېر عام شخصیت دی ډېر ښه آرټسټ دی او الله دې قدر وکړي چې موږ له په دې ګرمۍ کې راغی او موږ له یو موقع راکړه د دې پروګرام مقصد دا دی چې لکه موږ یو او یو به یو او مردان به منې د مردان خلک چې دي دا ډېر مینوال دي او ډېر خواږه خلک دي خو د دې په دغه څوک پوه نه شو او ډېر خلک وایي چې ګنې ابراهیم بدر صاحب لاړ ختم شو نه زه لا جمدیم ختم نیم دا دی واوري مخالف خلک نو چې زه جمدیم انشاءالله تاسو به زما نه مخکې نه شئ او نه به هم څه ته پرېږدم
14 اگست په حواله سره زه نن ډېر خوشحاله یم د دې پروګرام په کې او د ټولو ملګرو بیا شکریا ادا کوم. والسلام. ابراهیم بدر چې کوم پروګرام د 14 اگست په خوشحالۍ کې نن مناو کو او هغه ته پکې د ریوارډ انتظام شي. زه ابراهیم بدر له په هغې ریوارډ باندې مبارکي ورکوم او ټول مسلمانانو پاکستان ته 14 اگست ډېر مبارک شي. نن دوه خوشحالي دي. یو خو د 14 اگست خوشحالي ده او دویمه خوشحالي چې کومه غټه خوشحالي ده نو زمونږ ورور ابراهیم بدر صاحب ته د ایوارډ خوشحالي ده چې د کمباینډ فلم سټار فیډریشن د طرفه ورته یو د هغې د خدمات اعتراف د وجې یو ایوارډ ملو شو. نو دا د ده حق و ځکه چې د ده هغه قربانۍ مونږ ته پته ده د چې کومې د بدر منیر حوالې سره کومې قربانۍ کړي دي هغه ټول پاکستان ته پته ده بلکې د تنظیم چې څونه پین تنظیم دي هغې ته د دې پته ده چې یاره دې څونه قربانۍ ورکړي دي او څونه خدمات یې د بدر منیر حوالې سره کړي دي. نو زه دته بیا د خپل تنظیم آل پاکستان سپریم سټار ارباز خان پین کلب مردان د طرفه دته مبارکي ورکوم. زما پښتنو وروڼو السلام علیکم. 14 اگست مبارک شه او ابراهیم بدر صاحب ته مبارکي ورکوم. ډېر مبارک شه او ایوارډ مبارک شه او ان شاء الله دا پروګرام به مونږ نورم په مخ کې بوزو. زمونږ ابراهیم صاحب دی له داسې سردار غمجن صاحب دی له د خدای عمر ورکړي نو ان شاء الله مونږ به د چا نه وروستو نه یو. را روان پروګرام کې به ان شاء الله مونږ تاج منیر صاحب ته زمان بغدادي ته د ایوارډ ورکولو تابع کړی ده. وای مردان او مرد میدان ابراهیم بدر صاحب باندې دومره خوشحاله شوم لکه سړی چې په خپل ځان خوشحاله شي چې دیو ته ایوارډ ملو شو. ولې د ډېر خدمات کړي د دې فیډریشن په لاهور کې مې لیدلی دی او په کراچۍ کې مې لیدلی دی په مردان کې مې لیدلی او په بغداد کې مې لیدلی. دومره په خوشحاله شوم سړی چې په خپل ایمان خوشحالېږي. زه ټولو پښتنو ته ټول پاکستان ته د 14 اگست په حوالې سره ډېر مبارکباد ورکوم او 14 اگست مبارک شه. دا د آزادۍ ورځ ده. دې ورځ باندې 14 اگست 1947 باندې د ملک آزاد شو. دې لپاره ډېر قربانۍ شوي دي. دې لپاره ډېر جدوجہد شوی دی. زه خپل ملګري ته اوس راځم ابراهیم بدر ته چې دم ډېر خدمات دي د فیډریشن په حوالې سره نو زه له چونکې ډېر مبارکباد ورکوم او ابراهیم بدر صاحب بیا دې مبارک شه. انشاءالله داسې پروګرامونه به کېږي نور به هم جاري نور به هم کېږي او روان به یو که خیر په دې پروګرامونو باندې یو بل سره به دغه شان مینه ساتو محبت په ساتو. ډېره حاجي صاحب ته د ایوارډ ډېر مبارکباد وایم او نن د دوه خوشحالۍ دي. یو د حاجي صاحب او یو د 14 اگست ورځ ده. نو ټولو مسلمانانو ته د 14 اگست ډېر مبارکباد. ټولو نه لومړی خو زه د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم بیا زیات کر د کمباینډ فیډریشن د طرفه حاجي صاحب ته ایوارډ مبارکباد ورکوم او جشن ازادي 14 اگست ټولو مسلمانانو ته مبارک شه. ګران ناظرینو دا پروګرام په اخره کې یو ځل بیا ستاسو 14 اگست مبارک شه او جناب ابراهیم بدر صاحب ته د کمباینډ فلم سٹار پروڈکشن مردان د طرفه ایوارډ مبارک شه. مردان نیوز ٹی وی او جناب د نوید بهزاد صاحب خصوصي شکریہ چې دغه پروګرام له کورج ورکو. مردان بمنی پاکستان